سلامونه ملګرو، الله دې وکړي چې روغ جوړه خوشحاله ویاست. ګرانو دوستانو، په دې ویډیو کې تاسو ته ما د موبایل د بجلي یعنې فلش تر شا یو غټ راز راوړی دی، او که غواړئ چې د دې راز څخه تاسو خبر شئ نو زموږ سره دغه ویډیو تر اخره پورې وګورئ او ویډیو هم ضرور درسره لایک کړئ، د ملګرو سره هم شیر کړئ چې نور ملګري هم ترې خبر شي. نو راځو دغه طریقه تاسو ته زه اوس ښیم چې دغه څنګه او څنګه پټ راز دی. نو راځو شروع کوو. ویډیو د شروع کېدو د مخه مو ملګرو که زموږ چینل نه سبسکرایب کړی نو د ویډیو لاندې سور بټن درسره کلیک کړئ او ورسره په خوا کې د بیل آیکن یعنې ګونګړي نښان باندې کلیک وکړئ او بیا پاس په ال باندې کلیک وکړئ چې زموږ هره نوې اپډیټ ویډیو تر تاسو پورې زر ورسیږي او ویډیو هم ضرور درسره لایک کړئ. بیا هم ښه راغلاست دوستانو. نو دوستانو، د بجلی تر شا یا پټ راز په دغه اپلیکیشن کې دی. دغه اپلیکیشن تاسو ته ښکاري، په دې چې کله تاسو کلیک وکړئ دغه دوستانو خاص بجلی بلی تاسو ته ښکاري. نو بجلی بلی یعنې فلش بلی یعنې بیرته یې مړ کوي. نو دوستانو په دې کې ډېر غټ کمال کې دی. دې کې تاسو دوستانو تصویرونه، ویډیوګانې او اډیو زنګونه، نوټ، هر څه تاسو پکې پټولی شئ. دغه دوستانو کله تاسو ویډیوګانې، تصویرونه، هر څه پکې پټ کړئ نو موبایل یو ځای کې هم نه پیدا کېږي بغیر له دې اپلیکیشن څخه. نو دغه ډېر خوندور او زبردست اپلیکیشن دی. نو تاسو به وایئ چې دغه څنګه په دې کې څنګه پټولی شو. نو دغه اپلیکیشن چې کله تاسو اوپن کړئ یا ډاونلوډ یې کړئ، د ډاونلوډ کولو طریقه به تاسو زه په د ویډیو اخره کې وښیم. نو چې کله دغه ډاونلوډ کړ، دغه په لومړي سر کې تاسو ته پاس ښکاري دا د بجلۍ خپل نشان دی، فلش لایټ. په دې باندې تاسو 2-3 سکنډه ګوته ونیسئ او دلته دوستان تاسو ته یو کوډ راسي. تاسو څخه غواړي چې تاسو لومړی کوم کوډ ورکول غواړئ. نو زه مثال ورکوم، څلور کوډه تاسو ورکولی شئ، زیات نه شئ ورکولی. دوهم بار به بیا هغه کوډ ورکړئ. نو دلته دوستانو تاسو ورته هغه انتخاب کړئ. په دې باندې چې کله تاسو کلیک وکړئ سلیکټ کوېسچن، په دې چې کله تاسو کلیک وکړئ دلته تاسو یو نوم ورته انتخاب کړئ. لکه اوس واټ از یور نیک نیم. نو زه به دلته ورته نیک نیم انتخاب کوم. په دې باندې دوستانو چې کله تاسو څخه پاسورډ غلط شي نو دغه نوم باندې هم تاسو کولی شئ چې بیرته نوی پاسورډ بدل کړئ ورته. دلته زه اوس په نوم ورته ورکوم، مثال یو څو ټکو نوم ورکوم، بیا په سیو باندې زه کلیک کوم. نو دوستان دلته تاسو د اصلي صفحه راخلاصیږي. لومړی ایمیجز کې تاسو تصویرونه پټولی شئ. په دې چې کله تاسو کلیک وکړئ دلته تاسو دوستانو لومړی فولډر راځي، نیو البم. په دې چې کله تاسو کلیک وکړئ او دلته تاسو په اثر کې ښکاري جمع نشان، په دې باندې بیا تاسو کلیک وکړئ. په دې کې تاسو دوستانو تصویرونه پټولی شئ. نو دلته یو تصویر ورته انتخاب کړئ او هغه باندې بیا کلیک وکړئ. دلته تصویر تاسو ته پټیږي. نو ویډیو هم په دغه شکل سره تاسو پټولی شئ او اډیو سندرې یعنې اډیو نعت وي یا سندره وي هم تاسو پکې پټولی شئ. نوټ هم تاسو پکې پټولی شئ، یعنې لیکل وي که نه تاسو غواړئ چې لیکل وکړئ دلته تاسو لیکل کولی شئ یا پیسټ کولی شئ، تاسو پکې هغه هم ثبت کولی شئ. نو بل یو چې دی که نه دوستانو دغه ستوري تاسو ته ښکاري، دغه اپلیکیشن ته سټار ورکول یعنې ستوري ورکول په پلی سټور کې ورکولی شئ، یعنې ستاسو خوښ دی یا څومره خوښ دی یا ترې خوشحاله یې او که نه. نو بل چې دی که نه سیټینګ باندې چې کله تاسو کلیک وکړئ نو که هغه موبایلونه چې فنګر پرنټ لري یعنې د ګوتې کوډ لري که نه، نو هغه کولی شي چې فنګر پرنټ لاک ورته فعال کړي. په دې چې کله تاسو کلیک وکړئ دغه فعال شو. نو تاسو څخه کوډ نه غواړي، تاسو کوډ مه ورکوئ. نو تاسو چې کله فنګر پرنټ یعنې ګوته ورکړئ نو تاسو ته به ډایرکټ اوپن شي دغه اپلیکیشن. دوهم یو تاسو پاسورډ چینج کولی شئ. پاسورډ چینج کولو باندې کلیک وکړئ. لومړی به تاسو نوی پاسورډ ورکړئ او دوهمه خانه کې به هم تاسو نوی پاسورډ ورکړئ. نو زوړ پاسورډ تاسو ته تیار لیکل شوی دی، هغه پاس لیکل شوی دی. نو دلته دریم یو اپشن چې دی که نه پیک پاس کوډ دی. په دې باندې چې کله تاسو کلیک وکړئ تاسو څخه که هغه کوډ هیر سو نو تاسو دلته بل کوډ هم ورکولی شئ. لکه مثال زه 1 2 3 ورکوم. دغه په دې کوډ سره هم تاسو خلاصولی شئ، په بل کوډ سره هم تاسو خلاصولی شئ. او لاندې دی
دا هم تاسو ته ما نوم وښو په دې نوم سره تاسو کولی شئ چې په دې نوم سره یې هم تاسو اوپن کړئ دغه اپلیکیشن. نو دوستانو دغه د فلش تر شا یو پټ لوی راز و. نو رازو دغه څنګه تاسو ډاونلوډ کولی شئ. تاسو به راسئ خپل د پلی سټور ته. پلی سټور په سرچ کې تاسو ورته ولیکئ فلش لایټ. فلش لایټ هم چې کله ورته ولیکل نو لومړی به تاسو دغه را ډاونلوډ کړئ. دغه این تاسو ته ښکاري دغه په ویډیو کې تاسو ته ښکاري تصویر دغه به تاسو را ډاونلوډ کړئ. نو دوستانو دغه ډېر خوندور اپلیکیشن دی. زما خپله ډېر خوښ شو. نو تاسو ته دا شی اندازه ښکاري چې دغه هر څوک ستاسو موبایل اوپن کړي یا خلاص کړي، کنه تاسو بل چا ته ملګري ته موبایل ورکړئ نو هغه به وایي چې دغه یو معمولي اپلیکیشن دی د بجلي بلولو یعنې فلش بلولو یا مړه کولو یو اپلیکیشن دی، خو د غټ راز څخه به نه یې خبر. نو هیله لرم چې دغه ویډیو به تاسو خوښه شي. ویډیو درسره ضرور لایک کړئ، له ملګرو سره هم شیر کړئ. تر بلې ویډیو پورې په الله سپارم. ښې چارې ښه وختونه الله مو مل شه.